تاسو له SBS پښتو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن دوشنبه د 2024 کال د جون د میاشتې 15مه نیټه ده چې د خبرګولې د میاشتې ل 15مه نیټې سره برابرېږي او تاسو له SBS پښتو څخه د نن ورځې د لاند خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز رسنۍ ټروت سوشل لیکلي چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره تړون بشپړ شوی دی. پاکستان، قطر او ایران ټول تایید کړي چې د هورمز تنګي د پرانستلو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو موافقه شوې ده او په راتلونکو ورځو کې به لاسلیک شي. د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی ویلي چې له امریکا سره د سولې په تړون کې لبنان هم شامل دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د سولې تړون به د جمعې په ورځ په سویس کې لاسلیک شي. د استرالیا له حکومت څخه غوښتنه شوې چې په پاکستان کې د یوې استرالیایي ماشومې د وژنې په اړه څېړنه وکړي. راپورونه ښیي چې د پرت ښار یو وکلنه نجلۍ په پاکستان کې هغه مهال ووژل شو چې پولیسو د هغې د کورنۍ پر کرایه شوی موټر ډزې وکړې، ځکه هغوی فکر کاوه چې دا موټر له غلو سره تړاو لري. سیمه‌ییزې رسنۍ راپور ورکوي چې د هغې کورنۍ لومړی د غلو لخوا لوټ شوی و او وروسته د پولیسو په عملیاتو کې راګیر شو. د وژل شوی ماشوم پلار عادل احمد له SBS اردو سره په خبرو کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې له پاکستانی چارواکو سره اړیکه ونیسي څو د هغه د لور د قضیې په اړه هر اړخیزه څېړنه وشي او عدالت تامین شي. د نیوکاسل د افغانانو کلتوري ټولنې د پښتو ژبې په ښوونځي کې د پشهي ژبې ورځ ونمانځل شوه. دغه ورځ په مناسبت د پښتو ژبې زده کوونکو دودیزه کلتوري جامې اغوستې وې ترڅو د پشهي ژبې او کلتور پر وړاندې خپل درناوی څرګند کړي. د نیوکاسل د افغانانو کلتوري ټولنه وایي چې دا ډول پروګرامونه د ژبو او فرهنګي تنوع ساتنې او پیاوړتیا کې مهمه رول لري. د جون د میاشتې 14مه نیټه هر کال د پشهي ژبې د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. د ون نیشن ګوند مشره پالن هانسن د یوې نوې نظر پوښتنې لمخې د استرالیا د لومړي وزیر د څوکۍ لپاره تر ټولو غوره نوماند ګڼل شوی او په لومړي ځل د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي مخکې شوی دی. د ریزولف په سیاسي نظر پوښتنه کې نږدې 2000 کسانو برخه اخیستې چې لمخې 33 سلنه ګډونوالو سناتور هانسن د خپل خوښې مشر ټاکلې، 29 سلنه اوسنۍ لومړی وزیر غوړه کړای او 14 سلنه د اپوزیسیون مشر انګس ټیلر نومولای دی. د ون نیشن ګوند سناتور بارنبي جویس له 7 شبکې سره په خبرو کې ویلي چې په داسې وخت کې چې سیاسي وضعیت په چټکۍ سره بدلیږي باید د نظر پوښتنو له پایلو څخه ډېر ژورې پایلې وانخیستل شي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.